په محمد ایجنسی کې د حجره تنظیم لخوا د کیش فار ورک یا د کار په بدل کې پیسې د پراجیکټ د لاندې 103 تنانو سره مرستې وشوې. د انبار او پنډیالي تحصیلونو اوسیدونکو سره دغه مرستې له هغې وروسته وشوې چې دغه ولس په خپلو سیمو کې د سیلاونو نه د مخنیوي لپاره چیک ډیم یا د خوړونو نه د زیانونو لارې بندې کړې وې. هر وګړي ته د 15 ورځو د کار 2.5 روپۍ ورکړې شوې. دا تاسو نن وګورئ په خپلو سترګو دا ټول هغه خلک موږ راټول شوي چې هغه موږ ټول غریب فور خلک یو او د دوی په تعاون سره چې امره له کار کوي امره ته پیسې راکوي او هم پکې زموږ حکومت کې حصه پیدا شي. یعنې د دې غریب سړي په دې حکومت کې کوم ځای کې حصه. حجره تنظیم د خوراک د نړیوالې ادارې او د سویس ډیولپمنٹ کوآپریشن په نوم نړیوالې ادارو په مرسته دغه ولس سره مالي مرستې کوي. د یاد تنظیم محمد ایجنسی مشر ساجد علي وایي چې کم انسکل لیبر وي چې کم هغه کسان چې لکه هغه په دې کې د مزدور کارو کې هغه ته موږ د یو سایکل د 15 ورځو 6,000 روپۍ ورکو او چې کم په دې کې مستریان دي استادان دي او هغه 15 ورځې کارو کې نو هغه ته بیا موږ د 200 روپو د حسابه د 15 ورځو هغه لمږه د 10,500 تقریبا چې جوړیږي موږ چیک ورکو.